د کابل ولایت مرافعه د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 452 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د امنیتي او اجرایوي چارو ریاست اړوند د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د تعلیمي مرکز له قماندانۍ څخه 9 نوي مجاهدین فارغ شول. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 640 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 324 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کابل ولایت مرافع محکمې د وثیقو د تصحیح کمیسیون په یوه میاشت کې د 123 وثیقو د تصحیح قرارونه صادر کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 310 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 155 وثیقې هم اجرا کړي دي. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د غزنی ولایت له محاکمو او مرکزی زندان څخه لیدنه وکړه. د کندهار زون نظامی محکمې عمومي رئیس هلمند ولایت ته سفر وکړ. د کونړ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 204 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 218 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست لخوا د خوست ولایت اړوند ولسوالیو ابتدایه محاکمو قضایي غړو ته 3 ورځنی سیمینار جوړ شو. د ننګرهار او بلخ ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1546 خرڅپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست یو پلاوی جوزجان ولایت ته سفر وکړ. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 8 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 111 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست یو پلاوی بدخشان ولایت ته سفر وکړ.